بارډر باندې بد حال غوبل شروع دی بیا موږ ته 15 کاله عین 15 کاله ټیم راکړي چې دا 1500 کډې مخکې دي او 300 کډې مثال وروسته دي موږ په منځ کې د خپل د 12 ورځ ته چې موږ په ساوي دلته مشکلات سره ډېر مخ شوي یاستئ. زه په ولاړ کې څه کوم چې زه په ولاړ کې مثال د یو حجرې ته ځم د بل حجرې ته ځم دا خو بیا زما بېعزتي شوه چې داسې کس په دې ټیم کې شته تبلیغ نه کوم چې هغه بېګا ته د ډوډۍ خوړلو حیران دی. دا که زموږ بس دا ته زموږ د تعلیم نه پاتې کېږي نو جدي کې زموږ د عزت خیال دا دی چې زنانه به هم چېرته دسماش ته کوزېږي زخمي به هم چېرته کوزېږي چې کوم څومره کسان دوی په دې تورخم پاس کوي که هغه 1000 دي که 1500 دي نن باید چې د دې ځای نه کوم پروګرام ورکړی شوی چې هغه د تورخم نه اپله واوړي او که داسې دی کوي که نه چې د لاین ولاړي که نه 15-10 ورځې که نه نو زبردستي خو وایي مثال خو وایي دغه ته که نه بشري ناورین چې دغه زنانه چېرته کوزه شي تقاضا وکړي دغه نر چېرته کوز شي دغه بوډا څرنګې کوز شي نو دا خو ظلم دی چې زه په پوپټورو پوتې انسان دغه تقاضا ته ضرورت شوی دی د پاکستان د حکومت نه چې هغه ګاډی به په تورخم اوړي چې هغه یونیسي ولري مثال پاسپورټ ویزه ولري هغه ګاډی به په بارډر باندې اوړي نو د هغې وجه قیمت 8 لکه 7 لکه ته ورسېده په 7 لکه زما هم وسه نه کېږي چې لاړ شم کوم چې پکتیا ته ځي نو هغه ته به 15 شل پورې رسېږي د هغه هم وسه نشته ده که د هغې خدمت کوي نو دغه ورور د ما سره عمري کیټ ته وړی ولاړ ګی نه زه په ولاړ کې څه کوم چې زه په ولاړ کې مثال د یو حجرې ته ځم د بل حجرې ته ځم دا خو بیا زما بېعزتي شوه زما عزت په دغې کې دی چې ته ما خپلې خاورې ته واړی مو ارسه کوټې موټې ارس ما اړولي دي اوس بیا خپل تعلیم ته ځم تعلیم نه پرېږدم هلته موږ داسې خاص هغه نشته دی دا خو چې اوس موږ هلته لاړ شو او هلته واړو خیمو کې هلته ما کورونه جوړ نه دي که نه ایسته جمع را روان دی هلته به نه کار کېږي نه به روزګار کېږي به تش به هلته ناست یاست او خیمو کې به ګرځو راګرځو نه به تعلیم کوو نه به څه کوو هسې خوشې وګرځو هلته موږ تعلیم کوو لږ سبق مبق وایو دیني سبق سکول سبق دې سره زو ټیم پاس تا ته موږ څه وکړو موږ یې غوښتل چې مثال وطن ته لاړ شو پسې وکړو پوه شولې نو مشکلات دغه پیدا شول چې هلته د ځینې 2-3 کډې لاړې پوه شولې هغو سره رابطه مو وکړله هغه ویل چې موږ 1500 کډې مخکې دي او 300 کډې مثال وروسته دي موږ په منځ کې د خمیدت د 12 ورځ ته چې موږ په ساوي دلته مشکلات سره ډېر مخ شوي یاستئ نو دغه مشکلات دې پوه شولې په تا خو ټوله مدد دي تیار دي مثال هېواد ته مثال ستنېږي به ځکه چې ټیم ختم شوی نو مشکلات زیات دي پوه نور مشکلات خو ستونزې خو ډېرې دي 40 کاله موږ دلته تېر کړل خو دا خو د هر مشر خپل نظر دی خو زموږ نظریه دا ده چې دلته باید موږ ته یو 15 کاله ټیم راکړي دا غریبان خو به چلو لاړ شي موږ ته به ګاډي هم راکړي هر څه به راکړي په بارډر باندې بد حال غوبل شروع دی باید موږ ته یو 15 کاله عین 15 کاله ټیم راکړي چې دا خلک کاروبارونه خپل راټول کړي کاروبارونه د چا یو بل سره پیسې دي او مشکلات خو دونه غټ مشکلات دی چې ته اوس موږ دلته لاړم شو د عزت باندې ته موږ جګم کې ګاډي هم راته راکړې هر څه راکړې د یوې صوبې نه چې کوم دغه د صوبه پنجاب نه چې کوم افغان مهاجر را روان دي تاسې خپله لاړ شئ بارډرو کې حالات وګورئ په بارډر باندې بالکل نمبر نشته دی داسې ګاډي ولاړ دي چې لکه میکدانه چې ولاړ دي زه خپله تللی ما داخلو سنټر ته هم لاړې ما داسې نور مې هم د حالات کتلی دی 700-800 خو دا معمولي ګاډي دي په زرهاو ګاډي ولاړ دي مشکلاتو سره مخ دي اول خو یې داسې وکړي په ترتیبوار دې وکړي چې دا 3 صوبې ښه ښایسته را صفا شولې د افغان مهاجرینو نه را خالي کړل موږ انکار نه کوو موږ د دوی 45 کاله مهمانوازي راکړې موږ شکرګزاري ادا کوو او اوس چې دوی موږ پسې لرګی راخلي یا ظلم و زیاتی کوي دا موږ ته ولاکه مناسبه ښکاري